عیسی علیه السلام د خدای پیغمبر دی. الله د خپل مور بیبي مریم نه پیدا کړی دی، بغیر د پلار نه الله پیدا کړی دی. الله خپل یو قدرت او یو خپل قانون ښکاره کو. بیبي مریم ده او رب العالمین ولا اولاد پیدا که او هغه بچی یې وشو او هغه ته به وي عیسی علیه السلام دی نوم شو. او چې کله بچی پیدا شو په دې غریب ډېره انتهایي سخته تېره شوې ده، دومره سخته پې تېره شوې ده چې ما ته به خلک اخر سوي او زه به خلکو ته څه جواب ورکوم؟ یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا چې اولاد یې کله کېده اوهو دومره تکلیف و یا لیتنی مت دې نه مخکې مړه وې نو ښه به چا سره مې سترګې نه وې لګولو. وکنت نسیا منسیا یېره په تېره وې، زما نوم هم چاته یاد نه وې، بلکل دنیا کې زما نوم هم چاته یاد نه وې. خلک به څه وایي؟ زه به دې خلکو ته څه وایم؟ زه خو نو واده شوی نه یم او تاسو خپله سوچ وکړئ چې یو زنانه واده شوي نه او د هغې بچي وشي نو خلک به پرې څونه څونه الزامونه لګوي. لیکن الله خپل قدرت داسې عجیبه انداز سره ښکاره کوي چې رب العالمین هغې ته څه وایي؟ وایي که چا درنه تپوس وکړو نو ته دې ماشوم ته اشاره کوه دې پېښه او ستا څپی پېښ. ماشوم بچی یې غېږ کې را اوچت کړی دی او را روانه ده، یو مخې له ورځي مریمې انا لکې هذا ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. پلار دې ښه سړی و، پلار دې ښه سړی و. خلک پلار ته ځي یا مور ته ځي؟ پلار دې ډېر ښه سړی و، خراب سړی نه و. مور دې هم زناکاره نه وه، پاکه ښځه وه. دا غلطي دا څه چل شوی دی؟ پلار او مور خلک د چا پلار خراب وي دا پلار رک دی پکې، د چا مور خراب وي دا پکې د مور رک دی. نو ستا پلار او مور خو دواړه بهترین خلک تېر شوی دی، نو دا بچی د کوم ځای نه راغلی؟ نو د الله په حکم فاشارت الیه وی دې ماشوم سره خبرې وکړي، ده سره خبرې وکړي. قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا. دا ته لیونی که روغی د زانګو ماشوم سره موږ خبرې وکړو؟ د زانګو ماشوم خبرې کوي؟ نو فورا حضرت عیسی علیه السلام ماشوم الله گویا کا قال انی عبد الله، دا الله بنده آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. الله زما دپاره مخکې فیصله کړې ده ما له به کتاب راکوي، مخکې فیصله کړې ده او زه د الله پیغمبر یم، الله مخکې نه ده فیصله کړې. بس اوس ماشوم که لوی خبره کوي د لوی خبره څوک نه مني، دروغ هم وایي. ماشوم چې خبره کوي د ماشوم خبره خلک مني او بیا داسې ماشوم زانګو والا ماشوم خلک وایي دا ماشوم چې خبره دا معلومیږي دا چې دا رښتیا وایي، ځکه ماشوم له خو الله د خبرو طاقت ورکوي په ماشوم والګي معلومیږي دا چې دا رښتیا وایي. الله چاته دروغ په خولې باندې نه جاري کوي ماشوم ته، خلکو ومنه ده. بیبي مریم پاکي راغله، اوی هو واقعي دا خو لویه بزرګه نیکه ښځه ده او حضرت عیسی علیه السلام نشونما کېږي لویږي او رب العالمین نبوت ورکړی دی او داسې نښې ته خدای ښکاره کوي چې حیران به شي. ابرئ الاکمه باذن الله. چې کوم به برګي مرض والی لاس به راښکه الله به جوړ کړه، چې کوم به په سترګو ړوند و لاس به یې راښکه الله به جوړ کړه، چې کوم به بیمار و لاس به یې راښکه رب العالمین به جوړ کړه. تر دې حده پورې چې بعضې مړي رب العالمین د هغه په کفر ابجمدي کړي. تاریخي خبره ده، کتابي خبره ده، هېڅوک ته انکار نشي کولی. و احیی الموتی باذن الله. مړي جمدي کوم خو ګورې د چا په توفیق باندې وایه د الله په توفیق مړي جمدي کړي. بس بیا خو حسدونه او کینې وي، بادشاه ورپسې شو، د یهودیانو سازش ورپسې سخت سازش و د یهودیانو او بیا داسې وشوله چې یو مکان ته یو کوټې ته د حضرت عیسی علیه السلام ننوت. یهودي ورباندې سازش وکوي دا جاسوس وي په دې کوټه کې دننه دی. پولیس ورپسې د یهودیانو رالل چې رالل هغه جاسوس ته مخکې کوټې ته ننوته. وایي زه ننوځم چې کومې کوټې ته زه ننوتم نو عیسی علیه السلام به په هغه کوټه کې رانیسي چې دې څنګه ورننوت. الله څه کوي؟ الله عجیبه نظام کوي، خدای خپل دوستان بیا بچ کوي. عیسی علیه السلام خدای عقل ته اسمان ته وخېږو، هم هغه ځای نه یې وخېږو اسمان ته او هغه چې کوم جاسوس و هغه لا شکل خدای بدل کړ، د عیسی علیه السلام یې شکل شو، د هغه شکل د عیسی علیه السلام شو. دې جودي ورننوتل همغه یې راونیوه، دته خو پته نه ده ما شکل د عیسی علیه السلام دی. ده وایي دا څه کوې دا څه کوې، زه خو پلان کې یم. وایي چپ شه ته پلان کې، ته خو عیسی زه نه یم عیسی، زه هغه پلان کې یم که نه. ما هغه ستاسو دپاره خبره ونه کړه، تاسو مې چپ په قلار کښېنه. همغه یې بوته هغه جاسوس و، همغه جاسوس یې بوته او په سولی یې که او عیسی علیه السلام الله اسمان ته وخېجو. او زه نه ویم رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي وما قتلوه
دوی عیسی علیه السلام نه دی وجلی وما صلبوه دوی په سولی کړی نه دی ولکن شبه لهم دوی ته اشتباه راله اشتباه په دې راله چې بیا وروستو سړی یې مړ کړ دوی خو په تادی کې وو بیا یې ویل چې لکه واقعي ده خو چغې والې چې زه عیسی علیه السلام نه یم زموږ جاسوس څه شو که دا عیسی زموږ جاسوس څه شو که دا زموږ جاسوسي عیسی علیه السلام څه شو الله ولکن شبه لهم اشتباه راله بل رفعه الله الیه الله یې ما ځان ته پورته کړی جمدې جال دا زموږ عقیده ده چې عیسی علیه السلام مړ شوی نه دی جمدې جال الله اسمان ته رسولی دی نه د خدای زوی دی د خدای زوی نشته لم یلد په سوره اخلاص کې مونږ په خلهو صورت کې وایو لم یلد ولم یولد نه الله له بچی شته خپل بچی نه ولا پلار شته نه ولا لور شته نه ورله مور شته نه ورله خواښې شته نه ولا اولاد شته نه وسي شته دا لاندې نسب او بره نسب او نه ولا بیبي شته دی نه الله پاک او بعضې سړي خپل زویني خو پردې په زوی والی ونیسي پردې بچي ونیسي بل ځای کې الله وایي دلته لم یلد خپل بچی یې نشته بل ځای کې وایي متخذ صاحبة ولا ولدا پردې بچې خلک ساتي که نه دا مې داسې نه ده نه یې ښځه نیولې ده او نه یې ځان له بل بچې ساتلی دی ولې بچې خلک څه له راوړي یا پردې بچې ولې ساتي پردې دې دپاره چې بوډا شمه چې زما خدمت وکړي الله باندې بوډاوالی نه راځي دې دپاره چې زه مړ شم چې زما د مال وارث شي الله له مرګ نه راځي ښځه څه له ساتي چې د خپلو خواهشات پوره کوي الله له خواهشات نشته ضرورت نشته د الله ښځې ته یې حاجت دی او بچو ته یې حاجت دی جمدې جال الله اوچت کړی دی او د قیامت نه مخکې به حضرت عیسی علیه السلام الله راکوزوي د دوو فرشتو په اوږو باندې به یې لاسونه ایښودي او د دمشق په مناره باندې به راکوز شي او په دې ټوله دنیا کې به عدل او انصاف خوری د عدل او د انصاف حکومت به خوري او زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت مطابق عمل به کوي دنیا به د انصاف نه ډکه کي او دقه صلیب اوس عیسایان د صلیب عبادت کوي وایي زموږ خدای په دې پانځي شوی دی عیاذا بالله هغه صلیب به مات کي خنزیر به قتل کي دا زموږ د عیسی علیه السلام متعلق عقیده ده او د هغې عقیده ده یهودیان څه وایي د یهودیانو څه عقیده ده یهودیانو نه یو ځل نبي علیه السلام په خپله تپوس وکړ حضور پاک مبارک ورته وایي من اصحاب النار اور والا څوک دي اور ته به څوک ځي هغه د خبیث بچي ورته څه وایي وی نکونو فیها یسیرا ثم تخلفوننا فیها وی لږه زمانه به پکې مونږ یو نو بیا به تې مونږ وځو تاسو به زمونږ نه پس دوزخ ته راځئ نبي علیه السلام ته نکونو فیها یسیرا لږه زمانه به مونږ پکې یو کومه زمانه څلوېښت ورځې به پکې یو مونږ څلوېښت هلکه څلوېښت خو پکې ولې ځکه زمونږ نیکونو څلوېښت ورځې د سخي عبادت کړی دا هم د خره بچو ته ښور اوسو عبادت د سخو هغوی کړی دی څلوېښت ورځې او تاسو وایئ چې مونږ به پکې څلوېښت ورځې حضرت موسی علیه السلام چې کله د دریاب نه پورې وته وادي تیه ته دې ځان سره کالیګان مالیګان د فرعون د قوم نه غوښتي په سوال چې را باندې پوه نه شي چې زمونږ خادي زمونږ له کالي پکار دی چې مونږ یو ځای کې راغونډېږو زمونږ خادي د کالي راکړې په سوال دی ولې که داسې یو ځای کې راغونډ شي نو فرعون وی دا جوړ زما خلاف میټینګ کوي نه کالي ته راغونډ کړو نو چې خدای وادي تیه ته بوتله نو موسی علیه السلام ته اوس الله قانون ورکو ځکه بې د قانون نه خو نظام نه چلېږي نه الله ورته وایي چې زه یو قانون دله در کوم چې د هغې مطابق ستا د بني اسرائیل ژوند تېر ښه راکړه الله وایي ته راشه هغه کوهي تور ته او هلته کې یو میاشت ته زما سره ملاقات وکړه یو اعتکاف وکړه یو چله وباسه مونږ چهله خو څلوېښت ورځو ته وایو خو زه به ترې تعبیر وکړم بیا یو میاشت لږ راشه ما سره عبادت وکړه ډېره ښه ده موسی علیه السلام هارون علیه السلام د خپل ځان په دې نایب کړه وایي ته د قوم خیال ساته او دې لاړه غره هلته یې د الله عبادت کړه یو میاشت یې د الله عبادت وکړه میاشت پس الله سره د ملاقات او د خبرو ټیم و د مسواک ومږه چې مسواک یې ومږه دا مسواک دی ولې ومږه وی الله دا مې دې دپاره ومږه چې زما دا خوله لږه بوی کو د دې روجهدار د خولې نه وبویږي تا سره زه خبرې اترې کوم چې دا بوی زما ختم شي اوهو د روجهدار د خولې بوی دا خو په ما د مشکو نه هم بهتر لګي یو لس ورځې نورې تېرې کړه اتمم
انها بعشر نو لس ورځې نور اعتکاف وکړو چې ویې که نو 40 ورځې پوره شوې نو رب العالمین ورته تورات ورکړ. دلته سامري چې و د موسی علیه السلام په قوم کې یو سړی څوک وي د تره زوی یم سامري هغه د قوم ته وی او دی چې و نو ته به د زرو کار کوو زرګرو قوم ته وی دا کالي راغونډ کې او دا خو آرام دي دا خو د فرعون د قوم نه موږ په ارامه راغونډ کړي دي دا راکې نو قوم وله ورکړله کالي چې ورکړل نو هغه څه چل وکړه هغه یو سخی جوړ کړه یو ډانچه یې جوړه کړه کالي پکې ټول ویلې کړل او د هغې نه یو د سخي شکل جوړ چې د سخي شکل یې ته جوړ کړه نو هغه څوک خو وایي چې هغه په داسې انداز جوړ کړه چې هغې کې به هوا راتله په دې بل طرف به ترې وته او یو اواز به یې کوو لکه اوس هم بعضې خلک د دې پلاسټک نه داسې ګوډاګي جوړ کړي او څه چل ورسره کوي چې داسې زور ورکړي نو هغه اوازونه کوي ته شپېلې میلې پکې لګو څوک وایي چې داسې یو شی او څوک وایي نه د چې دا سامري څنګه چې موسی علیه السلام خپلې مور دا دریاب ته غورځولی او بیا د فرعون کور ته لاړ او الله پاک د فرعون په کور کې لوی کړ وایي دا قرنګې دا سامري د موسی وایي نوم دې مور دریاب کې غورځولی نو الله تعالی یو دشته کې غورځولی نو الله تعالی جبریل علیه السلام مقرر کړ او دله به راته دی سامري له او دله به د خوراک انتظام کو نو دی د جبریل علیه السلام په واسطه باندې لوی شو. یو شاعر لیکلی دی د جلالین یو شاعر دی سواوي هغې کې یو شعر دی وی وموسی الذي رباه جبریل کافر وموسی الذي رباه جبریل کافر وموسی الذي رباه فرعون مرسل وی هغه موسی چې د هغه تربیت جبریل علیه السلام وکړه هغه نه کافر جوړ شو او هغه موسی چې د هغه تربیت فرعون وکړه هغه نه پیغمبر جوړ شو. دغه سامري هغه به جبریل علیه السلام چې راته په کوم ځای به د هغه اس پکې خو د هغه ځای کې به لږ حرکت پیدا کړو ځمکه به جمدی شوه خاوره یې ځان سره جمع کړې چې دې خاوره کې ته کمال شته چې څنګه یې دا سکی جوړ کړه د سرو زرو نه هغه خاوره یې وي راواغېته د هغه سکي په هغه میانځ کې ورغورځوله هغه اوازونه شروع کړل جمدی شو هغه به د کسخې چې څنګه اوازونه کوي هغسې اوازونه یې شروع کړل خلک رالل ویې تماشه جوړه ده هلکه هغې سرو زرو نه خو سکی جوړ شو هغه له سکي اوازونه کوي سامري څه چل وکړه وی دا د موسی خدای دی العیاذ بالله اوس هم که دې خیالي د هندوان د غوا څنګه عبادت کوي او د سخي عبادت کوي دی چې په لاره تېرېدل په لاره نو یو سخی و د هغې قوم عبادت کو قرآن شریف کې الله فرمایي نو دی بني اسرائیل موسی علیه السلام ته اجعل لنا وایي موږ نه هم داسې یو خدای جوړ کړه لکه د دې خلکو چې څنګه خدای دی ای ظالمانو جاهلانو بیا مو غلطه عقیدې او غلطې خبرې وکړې نو دا د موسی علیه السلام خدای دی موسی علیه السلام ورپسې تللی دی هلته کوهي تور ته او خدای ته دلته راغلی دی او ګوره موږ سره میاشت ویلې وه او 40 ورځو ته خبره ورسېده خدای ته روک شوی دی ورپسې ګرځي هلته او خدای دلته راغلی نو بس خو بني اسرائیلو قمقل قوم د بني اسرائیلو نه ځای قمقل قوم بل نه تېر شوی دا کافر بني اسرائیل لا بعضې خلک وایي پښتانه د بني اسرائیل اولاد دي مې غلی شی سړیه بني اسرائیل اولاد نه دی دا ځان له خپل قوم دی دا چا غلط تاریخ لیکلی دی پښتون ځان له خپل یو قوم دی خویونه پکې بني اسرائیلو شته ما پکې ګیما بعضې خویونه همغسې دي بهر کیفه هغه بني اسرائیل لګیا چې د سخي عبادت یې شروع یې سپېرو تاسو چې د فرعون عبادت کوو الله د دغه شرک او د کفر د وجې نه هغه الله هلاک کو تاسو یې تر اخلاق کې نو بیا مو دا شی شروع حضرت موسی علیه السلام چې راغی ویې کتل اوس خلک لګیا یې د سخي عبادت کوي ورمنډه یې کړې په خپل لور هارون علیه السلام دې ګیرې نه کلک راونه دا مشر دی هارون هم ته مشر دی ور عیسی علیه السلام د دین دونه غلبه او جذبه راغلی دی چې اوس په ځان نه پوهېږي د تورات تختې یو طرف ته کېښودلی او د ورور یې د ګیره او ته وي د ما د مور سوی ولې څه چل شوی دی ما خو ډېر محنت پې وکړه خو دوی زما نه دي منلې وی ښه راځه اوس یې مني که نه مني ورغی هغه سخی یې راواغېسته او هغه سخي ته یې تیلې ورته که هغه یې لال کو تیلې ورته ورته که ویې سوځو ځکه نه وي دا خدای دې ما د سوځېدو نه ځان وسپچي زه تکړه دي شي خلک خو پوه شو او سامري ته یې خیره وکړه ځه وایي ته به ټول عمر که خو دا یې دې دپاره کول چې دا خلک زما تابع شي ما پرېږدې اوس تا تابع چې دا خلک تا باندې به خدای داسې مرض ولګېد چې ټول عمر به درته څوک رانږدې کېږي هم نه اوس چغې به یې وایي لا مې ساس خارق پې ولګېد ما ته مه رانږدې کېږي
ما ته مه رانږدې کېږې. په هغې کې هغه سامري خدای پاک مردار کړه. 40 ورځې دوی د چا عبادت وکړ؟ د سخي. نو د دوی عقیده دا ده وایي هغه خلک چې د سخي عبادت یې کړو د هغې دپاره سزا څه شوه؟ زمونږ کې چې یو سړی مرتد شي نو واپس به توبه وباسي الله به مسلمان کړي. هغې دپاره سزا څه شوه؟ د هغې سزا دا ده چې اقتلوا انفسکم دوی به یو بل ځان به وژل. د مرتد دقه سزا 40 ورځې وي زمونږ نیکونو د سخي عبادت کړی دی نو 40 ورځې به مونږ ته دوزخ میلاویږي. نو خره بچو عبادت د سخي مو نیکه کړی دی نیکونو کړی دی او سزا به تاسو ته میلاویږي. دا په کم قانون کې او په کم دین کې ده. نو نبی علیه السلام ته یهودیانو وی نکونو فیها یسیرا دا 40 ورځې مونږ به پکې یو په دوزخ کې. ثم تخلفون فیها نه مونږ نه پس به مونږ ته وځو تاسو به راځئ پکې به بیا وردن نه شئ په دوزخ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل اخسئوا فیها چخې شئ کورې شئ په دا دوزخ کې والله لا نخلفکم فیها ابدا مونږ به چرته هم ستاسو نه پس خدای جهنم ته نه بوځي. تاسو به فکر مونږ به نه بوځي رب العالمین. نو د هغوی دا سوچ دی 40 ورځې او څه وایي نحن ابناء الله و احباؤه مونږ خو د خدای بچي یو. یهودیانو مونږ د خدای بچي یو. بچي داسې نه چې د خدای نه پیدا یو العیاذ بالله لکه بچي سره چې څنګه پنده مینه کوي که نه اوس هم سړي دا د ما بچی دی او مونږ د خدای دوستان یو ولې د پیغمبرانو بچي یو. دا د هغې خپل سوچ. او زمونږ بل پیغمبر دی عزیر علیه السلام هغه د خدای زوی دی العیاذ بالله عزیر ابن الله. دا د هغې غلطې عقیدې او کمزورې عقیدې دا د هغوی عقیده. زمونږ عقیده څه دی وروڼه را به شو خپلې عقیدې ده. زمونږ عقیده دا ده چې اخرت ورځ شته الله به دا ټول خلک جمع کوي د قبرونو. دا زمونږ ایمان. والبعث بعد الموت آمنت بالبعث بعد الموت د مرګ نه پس به خلک جمع کوي. دا زمونږ عقیده. او د اخرت ورځ شته او د قیامت ورځ شته او حساب هم شته او کتاب هم شته او جنت هم شته او دوزخ هم شته او د مخکې نه پیدا دي. دا زمونږ عقیده ده. او زمونږ عقیده سره چې کوم سړي عقیده خرابه ده مشرک دی کافر دی دی به ټول عمر په جهنم کې پروت دی. دا زمونږ عقیده. او چې کوم سړی مسلمان دی نو دا دوه قسمه دی. یو هغه مسلمان دی چې د اعمال نیک دي د الله او د رسول تابعداري یې کړې ده دی به نیغ په نیغه جنت ته ځي دوزخ به الله نه ورکوي. او یو هغه مسلمان دی چې هغه فاسق دی هغه ګناهونه کړي ګناهونه یې کړي دي کبیره ګناهونه یې کړي دي نو که الله ورته وبخل د خدای پاک شان شته لیکن قانون سره چې دی به دوزخ ته ځي سموده به په دوزخ کې وي چې هغه ګناه ته ورجېږي نو د هغې نه پس به جنت ته ځي. دا زموږ عقیده ده خپل. څنګه به د قبر نه جمدي کېږي سړی نو حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل د الله نه تپوس رب ارني کیف تحیی الموتى الله ته له غوندې ما ته وښایه چې دا مړي څنګه جمدي کېږي. نو الله ورته وایي اولم تؤمن ولې ستا یقین نشته څه؟ قال بله ولې نه الله یقین خو مې شته ولکن لیطمئن قلبي چې لږې په سترګو ووینم که زړه پوره اطمینان به راشي. هغه حق الیقین چې ورته وایي یو علم یقین دی یو عین الیقین دی یو حق الیقین دی. یو شی تا ته په دلیل معلوم شي دې ته علم یقین وایي. یو شی تا ته د الهام د وجې نه معلوم شي دې ته عین الیقین او چې دواړه دلیل یو ځای شي نو دا هغه حق الیقین. زه به یو مثال درکړم ستاسو د ټولو ته دا پته ده چې څوک حج ته تللی دی او که نه چې په مکه مکرمه کې زمزم اوبه شته صحیح ده که دا علمي یقین دی. لیکن که یو سړی لاړه ته به دا خلک ورتل اوس هغه شی بند کړی دی د زمزم کوی ده ولا دی او د هغه کوی هغه اوبې ولیدلې تنې نور هم مضبوط شو مشاهده وشوه. یا یو سړی وي امریکا شته ته یې منې ټول یې منې څوک ته انکار نشي کولی. خو که یو سړي د امریکې تصویر وکته یا په ټلویزیون یې وکته نو لږ به یقین نور هم زیات شي. او که یو سړی دین لاړ امریکې دغه کافرانو پلیت ملک ته ور داخل شو نو یقین به نور هم مضبوط شي. دارنګې حضرت ابراهیم علیه السلام ته کیف لفظ دی چې ما ته چلو ښایه د جمدي کولو بلا منم خو چې ووینم په خپل سترګو. نو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي الله ورته وایي فخذ اربعة من الطیر فصرهن الیک. څلور مارغان ده ځان سره الاول بلد کا دا بعضې خلک دا مارغان ساتي نو ورسره بلدي دي د پسې رواني که دې ورته شپېلې ووایي نو ورپسې راځي. دا کمترې او دا بلبلان خلک ساتي که نه ځان سره بلد کا. نو څلور مرغۍ راواغېست نو ځان سره یې بلد یې کړ.
بیا ورته الله وي داسې وکړه زلالیې که ټوټې ټوټې یې کړه څلور واړه قیمه که سره د ښکو سره د دې وزرو او سره د بڼو یو ځای قیمت قفیه که یو ځای قفیه کړئ. اوس ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. اوس لږه لږه قیمه راواله او ستا په دې علاقه کې چې څومره غرونه دي په یو یو غر لږه لږه کېږي نو هغې هر څه قفیه کړه قیمه قیمې کړه سره د بڼو سره د ښکو سره د وزرو نو لږه لږه قیمې راواخېسته څه په یو غر څه په بل غر څه په بل څه په بل ثم ادعوهن الیک یأتینک سعیا. اوس ورته اواز وکړه نو اواز یې ورته وکړه. بعضې علما وایي چې سرونه یې ځان سره ساتلي اواز یې وکړه نو د یو ځای نه به یو جز او د بل نه بل د بل نه بل د بل نه بل هر یو شی په هوا کې را روان و او هغه سرونو پورې پې وس کېده او څلور واړه مارغان الله واپس جمدي کړل. دې کې شک نشته نو تاسو لږ سوچ وکړئ ټوټې غوندې سوچ وکړئ. دې ورځو کې د مارغانو سیزن دی د بچو یو مرغۍ چې اګۍ واچوي څونه اګۍ وي پوټینۍ غوندې کېږي ډېره د مرغۍ اګۍ ډېره پوټینۍ وي هغه اګۍ چې واچوي د هغې اګۍ نه الله تعالی بچې پیدا کړي که نه کړي پوټینۍ غوندې بچې په هغه جاله کې پروت دي. دا مرغۍ راځي هغې له هغه چینجي او هغه خوراک راوړي او په خوله کې ورته اچوي د هغې بچي نه په یو 10 15 شل ورځې کې الله تعالی څونه ښکلې غټه مرغۍ جوړه کړي څونه ښایسته وزرې وي دې وزرو له یې دا رنګونه چا ورکړل او د دې نر دې غاړه کې جدا رنګ دی او د ښځې په دې غاړه کې جدا رنګ دی دا چا جدا کړل او دې مخوپو ته یې وګوره او دې زیړو خپو ته یې وګوره او دې وزرو ته وګوره او د الوتو ته وګوره کوم ذات چې د یو اګۍ نه داسې ښایسته ښکلې مارغه پیدا کولی شي دا ذات د انسان واپس تشي جمدی کول. طاووس ته وګوره طاووس ته چې بیا هغه خپلې وزرې خورېږي او ګډېږي څنګه عجیبه رنګونه پکې الله والا په دې وزرو کې پیدا کړي. د طاووس دې وزرو ته وګوره عجیبه نخرې دي پکې نخرې داسې رنګونه دي چې ستا رنګ به لاړ شي دلته رنګ ورکړه بل ورځ به دا رنګ لاړ شي ختم به شي غیږ به شي لیکن دې مارغانو له په دې وزرو کې چې رب العالمین کوم رنګونه پیدا کړي دي هغه رنګ چې ته په انور باندې یا په انځلو یا په اوبو سره ختمېږي څونه ښایسته مارغه خدای پیدا کړه. د سپو ته وګوره د پیشوګانو ته وګوره د انسان ته وګوره د مور په ګېډه کې الله پیدا کړ او بهر ته یې راوویسته او څونه ښکلې مزېدار ښایسته شکل والا خدای پاک ورکړه. نو کوم ذات چې دا کولی شي هغه ذات د انسان واپس بیا نشي راجمدی کولی. د نیست نه هسته راوستې د نیش نه شته ته نو بیا خو ستا ډانچه پرته ده او ستا تصویر هم الله سره دی فوټو دې هم الله سره موجود دی هر څه دي نو بیا دې واپس نشي جمدی کولی. دغسې یو واقعه بل هم پېښه ده حضرت عزیر علیه السلام په لاره تېرېده قرآن شریف کې ګوره الله تعالی فرمایي چې په لاره تېرېږي په یو کلي تېر شو کلی هلاک شوی ده وکتل کلي کې د خلکو کوپړی پرتې دي لکه عذاب پرې راغلی چا پنډۍ پرتې دي هډوکي پراته دي دقسې ودرېد انا یحیي الله هذه بعد موتها داسې دی او کالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها په یو کلي باندې تېر شو هغه په خپلو چتونه لاندې پروت یو عذاب راغلی و انا یحیي هذه الله بعد موتها دا به خدای څنګه جمدی. قرآن شریف کې اوس الله تعالی فرمایي الله خو عجیبه نظام دی که نه چې دا خبره وکړه دې په خر باندې سورو او په تیلی کې ورسره انځرو او د کجورو اوبه دي ورسره د کجورو جوس د انګورو رس دی ورسره جوس دی ورسره. قرآن شریف کې الله وي فاماته الله 100 عام الله ته څه وویستل مړی راغی را سملاسته او چې وده شو الله ته په خوب کې څه وویستله او د خر نه مو له الله څه وویستله 100 کاله پس رب العالمین جمدی کړ. څو کاله پس 100 کاله پس چې را جمدی که څنګه نو رب العالمین ورته وایي کم لبسته وایه که نه څونه وخت دې تېر کړی دی چال دې څونه دی وی یا یو ورځ یا نیمه ورځ ځکه سار ته سا اوتې وه او مازدیګر پکې سا راغله او څو پوی مازدیګر ته سا اوتې وه او سار پکې راغله خو دا لومبې قول لاجح دی نو چې سار تللی ته کیدی شي د هم د دغې ورځې مازدیګر او یا ډېر ستړی ما نو کیدی شي چې د یو ورځ پکې شپه هم پکې تېره شي یا یو ورځ یا نیمه ورځ. رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي الله فرمایي بل لبست 100 عام الله بنده 100 کاله دې تېر کړي. اوهو 100 کاله بیا 100 کاله دې دلته تېر کړل
او واپس به جمدې کړې که نه نو بیا هم د سړي د الله خبره کې د پیغمبر شک نه خو بیا هم هغه سړی خو غواړي که نه چې دا به سینګ چلو نه الله ورته وي فانظر الی حمارکه دې خر ته دې ګوره او شراب یې کو دې اوبو ته دې انګورو ته دې م ګوره اوبو ته نو چې هغه خر ته دو کتل واقعي خر هم مړ پروت دی او بوره پروت دی وډوکي بوره فسل کاله پې تېر شوي دی ای ګوره ورته بس د خر هغه غوښې راځي هغه هډوکو پورې د مخکې پیوس کېږي او خر ته واپس جوړ شو او چې جوړ شو خر نو خپې یې راغونډې کړې او نه یې پاڅېدو چغه یې پکې لا بیا وواله اواز یې بیا دا دی غر دی او هغه خوراک ته دې ګوره انځر ډېر زر څښا کېږي په میوو کې لم یتسنه بدبویه شوي هم نه دي تازه پراته دي او هغه اوبو ته د انګورو اوبه ډېر زر څښا کېږي د انګورو اوبه چې څښا شي نو شراب ترې جوړ شي وایي هغه د انګورو اوبو ته دې مه ګوره خوند یې هم نه دی بدل کړی موږ به د الله کم قدرت ځان ته را مخکې کوو الله د دنیا قدرتونه موږ ته ښودو د اونو دې پاڼو ته وګوره د اونو دې پاڼو ته څنګه خشته خشته رنګونه یې وله ورکړي او په ډیزاین باندې پاڼې جوړې کړې دي او د اونو دې میوو ته وګوره د ګنو په دې دوبچه د پاسه ګني ولاړ دي لاندې ډیران پروت دی د پاسه پې نور دی او خدای پاک په یو بند کې د یو ګیلاس شربت تیار ساتلی دی که نه دی هغه ګنې ته ورکړه په ګاڼۍ کې څونه خشته شربت دی وځي اوس قانون دا دی چې دا شربت ته د دې ګنې نه وباسه او تی بیا دقسې نور ته کېده چې یو 15 ګنټې پس څښا کېږي که نه څښا کېږي او الله چې له د ګني په کوم بند کې دا شربت یې ښودی دی محفوظ لاندې ډیران سره خو شي زر خرابي دا پاسه پې نور دی او هغه محفوظ پروت دی نه څښا کېږي چې د الله په ګیلاس کې بند دی نو نه به څښا کېږي خشته ښکلې به وي خو که د الله د ګیلاس ته دی ویستو ښکل ګیلاس کې یې واچو فاساد به څښا کېږي کیله دی وګوره کیله چې په بوټي کې ده او د الله په غلاف کې بنده ده نو ډېره خشته ښکلې الوی یې دله جوړه کړې ده کیله خو الوا ده که د بوډاګانو خوراک د بې غاښو یم خوړی شي بشیرجان هم غاښونه غورځولی دي بې غاښو یم خوړی شي او پوستکي دې تاو دی په غلاف کې بنده ده الوا او چې دغه کیله دې روشکول او تر څو د الله په غلاف کې بند دی نو محفوظ به پرته وي خو که د الله دا غلاف ته دې لرې کړه هغه کیلې نه او دې ته په پیاله کې واچوه لږ ساعت پسې ګوره نو څښا به ګرم دی یو ځای کې یې د میوې رازرغونې کړي دي د یو میوې یو شان خوند دی او د بل شان خوند اوبه یو شان دي ځمکه یو شانتې نور پې یو شانتې لګي او رڼا پې یو شانتې لګي او خواږه په مختلفو شکلونو کې هلکه زمونږ خو دا خواږه دي نه د املوک جدا خوږوالی دی د کیلې جدا خوږوالی دی د امرود جدا خوږوالی دی د مالټې جدا خوږوالی دی په خوږو کې د په سوونو قسمونه جوړ کړي دي او دا تریخ دی او دا پیکه دی او دا ترسکون دی او دا ترش دی مختلف قسمه میوې په مختلفو سیزونونو کې د پروردګار ساتلی دي نو چې کم ذات دا کار کولی شي نو څه دی خیال دی د قبر نه واپس جملې کولی شي که نه شي کولی دا زمونږ ایمان دی زمونږ عقیده ده دا عقیده ولې مونږ ساتو دا عقیده مونږ دی له ساتو چې څوک د آخرت عقیده ساتي دی بر پابندۍ ژوند تېروي او چې څوک د آخرت عقیده نه ساتي اب آزاد ژوند تېروي د آخرت عقیده لري دا ژوند باندې د پابندۍ وي او ولې دې که غلطي کوم نو مانه به د آخرت په ورځ الله سزا راکوي مانه به د عمر تپوس کوي مانه به د مال تپوس کوي مانه به د ځوانۍ تپوس کوي مانه به د علم او د پوهې تپوس هم کوي مانه به د بچو تپوس هم کوي چې بچي مې درکړي څه دې ورسره کړي دا تپوس پر نه الله کوي او ماله بیا دوزخ هم شته که نافرماني مې کړې جنت هم راله شته نو دې به ژوند د پابندۍ تېروي دی به وایي زه خیر دی که دنیا دا لږ ژوند مې ختم هم شو خو چې الله د آخرت ډېر ژوند مې ښه شته او مزېدار شي او چې کوم سړی د آخرت ورځ نه مني نو د هغه ژوند بیا د پابندۍ نه وي ژوند یې سي ازاد دي او وایي زه راشه خو دا دنیا ده آخرت خو شته دی نه نو که یو ورځ دې هم زیاته تېره شوه نو ګټه دې ده 10 ورځې دې هم زیاتې تېرې شوه نو ګټه دې ده او دغه دنیا دې راشه خوشحاله ژوند پکې ته بربند ګرځه خو چې ته خوشحاله هر څنګه ګناه چې کوې کوه خو چې ته پکې خوشحاله پر دې ماله موهه چې ته پکې خوشحاله ځواني دې خرابه تېروه خو چې ته پکې خوشحاله
هغوی دنیا کې ځان له خوشحالي ګوري، ځکه هغوی ته خو صرف د دنیا ژوند ښکاري، د آخرت ژوند خو سر نه مني نه. ورونو موږ د آخرت ژوند منو، موږ به د پابندۍ ژوند تېروو، موږ به آزاد ژوند نه تېروو. د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي القیس من دان نفسه، وی هوښیار هغه دی چې ځان وپېژني زه څه شی یم، څه لپی دی، زه به څه کوم. وعمل لما بعد الموت، او د مرګ نه پس چې کوم دنیا ده هغې له عمل وکړي. د هوښیار دا خو لږ ژوند دې تېرېږي چې هغه لوی ژوند دې مزېدار او ښایسته شي. او قمقل څوک دی؟ والعاجز، وفي روایة والاحمق. عاجز او قمقل څوک دی؟ من اتبع نفسه هواها، چې خپل نفس د خواهشاتو تابع وتمنا علی الله، او په الله باندې ارزوګانې کوي چې زه مړه مسلمانې پیدا کړم که خیر جنت به راکوي، زه مړه که زه نیک عمل کوم که نه کوم د لوی نیکه نوسې یمه، نیکه مې نیک سالی تېر شوی دی او د لوی نیکه نوسې یمه، او زه مړه که زه کومه که نه کومه نو دا پزل یې وکړه چې مالې کلمه په خولې راکړه بس بخي به مې. الله د صحابو نه مونږ زیات خدای ته نږدې یو. ووایه راته هغوی په دې تمنا او په دې ارزوګانو سوچونو کې وخت تېر کړی دی که اعمال یې کړي دي؟ اعمال یې کوي. د رسول الله مبارک نه زیات نیازبین څوک شته؟ نه. هغه خو خدای به ښه سپارښونه به کوي، زمونږ سپارش به کوي، شفیع دی، د مجرمانو سپارش به کوي، لیکن دیم د الله د نزدېکت د حاصلولو دپاره شپه ورځ الله تابعداري کړې ده او جهادونه یې کړي. او صحابه کرام هغوی په دې خپل سوچ نه دی تېر کړی چې زه مړه. مونږ خو په نبي علیه السلام باندې ایمان راوړو او د پیغمبر علیه السلام مبارک سره نسبت دی او د پیغمبر هم غلامان یو او بس جنت ته به ځو. نه 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 نه، ښه محنتونه د ورځې او د شپې یې جهادونه کړي دي، د ورځې او د شپې عبادتونه کړي دي، د ورځې او شپې صدقې ورکړي دي، بچي پرېښي دي او هجرتونه یې کړي. دا خو زه نه ویم، دا خو د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي عمل لما بعد الموت، چې هوښیار هغه دی چې د مرګ نه پس والا زندګۍ دپاره عمل. د هوښیار سړی قرآن شریف کې الله فرمایي اے د ایمان خاوندانو اتقوا الله، د الله نه ویرئ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یو نفس دې سوچ وکړي چې ما د سبا دپاره څه کړي دي. سبا نه مراد اخرت مراد دی. واتقوا الله، الله نه ویرېږئ. ولې؟ ځکه الله چې دی بما تعملون خبیر، چې ته څه کوې په هغې رب العالمین خبر ده. نو د آخرت ښکلې عقیده به ستا والله چې هلته به دې خپل عمل بچ کوي، خپل عمل به خلاصوي د آخرت په میدان کې. څنګه؟ که پیغمبر علیه السلام دله سفارش کوي نو هر چاله نه کوي، هغه چاله به کوي چې د پیغمبر علیه السلام په نقش قدم تللی دی، هر چاله نه کوي. په دې تمه مو ده چې زه دلته کې د پیغمبر نافرماني کوم، شکل دې زما د انګریز خوښ دی، د پیغمبر مې نه دی خوښ، جامه دې زما د انګریز خوښه ده، د پیغمبر مې نه دی خوښ، خوراک مې د انګریز په طریقه خوښ دی، د پیغمبر په طریقه مې نه دی خوښ، قانون مې د انګریز خوښ دی، د پیغمبر مې نه دی خوښ، نظام مې د انګریز خوښ دی، د پیغمبر مې نه دی خوښ، تهذیب مې د انګریز خوښ دی، د پیغمبر مې نه دی خوښ. نو دا پیغمبر به سفارش کړی څنګه کوي؟ د نبي علیه السلام د سفارش به ته هله امیدوار یې چې ستا ولاړه، ستا ناسته، ستا لباس، ستا ګرځېدل، ستا اوچتېدل، ستا تهذیب، ستا میشن، ستا هر څه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم او په طریقې. دا د کامیابۍ لاره. نو اعمال به کوې خپل نیک، او د آخرت ورځ به موږ منو، او د آخرت ډېره خطرناک ورځ ده. یوم یفر المرء من اخیه، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، رور به د رور نه تښتي، د مور نه به تښتي، د پلار نه، و صاحبته و بنیه، او ښځې نه به تښتي، د بچو نه به تښتي. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه، هر سړی به نفسي نفسي به کوي. یا الله، بیبي عایشه صدیقه چې کله د آخرت د ورځې خبرې واورېدې نو هغې سره فکر شو د الله رسوله کوم ځای به دې پیدا کومه، دا ورځ به تا زه کوم ځای پیدا کوم. بی عایشې دریو ځایونو کې ما ګوره زه به د دریو ځایونو نه خطا کېږم. درې ځایونه کوم دي؟ الله اکبر. لاول مې ګوره د حوض کوثر په غاړه، الله دې موږ د نبي علیه السلام خواله دغلته بوتلي، هلته مې ګوره زما حوض کوثر نوم دی، او اوبې د شاتو نه خوږې دي، د واورې نه یخې دي، د پیو نه سپینې دي،
او د هغې په غاړه چې کوم لوښي پراته دي دا اسمان د ستورو نه زیات دي او چا چې یو ځل پې اوبه وڅښلې تر ابدالابده پورې به تږې نه شي. هلته مې صحیح کوه خپلو مطلب اوبه ورکړه که هلته نو ما له میزان چې کوم تله تاسو وایې هلته مې ګوره چې زما امت سره حساب کتاب کېږي زه به هلته ولاړ او چې هلته نه یم نو پل سره مې ګوره پل سویرات سره دې دریو ځایونو نه مه خطا کېږم. دا درې ځایونه دي قسم په خدای صحابه به جلل مونږ څه یو او پل سویرات کوم ځای دی د جهنم د پاسه دی پورې غاړه جنت دی جنت ته بې د هغې نه نشي تللی د ویښته نه نرې او د تورې نه تېر دی. بوډی انور صاحب مخکې جلل وي دې ولې جاړئ وی د ملا صاحب نه مې واورېدل چې د دوزخ د پاسه پول دی او د ویښته نه نرې دی او د تورې نه تېره دی نو زه دلته نشم ګرځېدی خپې مې خوږېږي په دې به زه څنګه ځم او جنت هم لا پورې غاړه دی دې غاړه نه دی نو زه به پې څنګه تېرېږم. انور صاحب ورته دې کار دی خو اصل دې غاړه کښېنه که نه هلته څه کوې دې غاړه کښېنه مه ځه که نه هلته بیا دا اختیار ستا نه چې دې غاړه کښېنه. لمن الملک اليوم اختیار ملک اختیار غټه بادشاهي نه وړم پکې داخله دی اختیار د چا دی لله الواحد القهار. مارونو دا خیرت عقیده به مونږ ساتو دا به زمونږ ایمانی کې د قبر نه پس به مونږ واپس جمدي کې دا به زمونږ ایمانی چې بیا مونږ جمدي شو نو هلته کې به یو د خدای حکومتي د بل چا بني دا به زمونږ ایمانی چې هر چاته به د خپل عمل مطابق بیا جزا یا سزا ملوي نیک تم او بد تم دا به زمونږ ایمانی چې عملنامه به چاته په خیره چاته بګر چاته رشانه ملاویږي دا به زمونږ ایمانی چې زمونږ عمل به مونږ سره هلته کې په تله کې تللی کېږي دا به زمونږ ایمانی چې هلته حوض کوثر شته دا به زمونږ ایمانی چې دوزخ هم شته او جنت هم شته دا به ایمانی چې د دوزخ ته پاسه پول دی او نیک به پې تېرېږي هلکه څنګه به تېرېږي په دې نري باندې ته دا محمودت ته چې زه خبرې کوم په دې نري تار باندې کوم ځای ته ورسېږي په یو ساعت الله له دا طاقت شته که د ایمان بعضې څیزونه دي چې هغې ته مونږ ایمان بالغیب وایو زمونږ عقل هغې ته نه رسي خو الله ویشته نو مونږ یې منو د الله رسول ویشته نو مونږ به یې منو او که ته ویله چې د ما عقل ایمني منم نو دا ستا په خپل عقل اعتماد راغې په الله او په رسول د اعتماد رانغې الله او رسول وایي منه نو زه یې منم نو دوزخ هم شته او جنت هم شته حساب کتاب هم شته او دا هم زمونږ ایمان او دا زمونږ یقین دی چې انبیا به هم سفارش کوي او زمونږ ښکلی پیغمبر مبارک هم سفارش کوي دا زمونږ ایمان دی چې د مرګ نه پس به دا ټول خلق واپس را جمدي کېږي دقسې به الله را جمدي کوي چې لکه اوس څنګه ته یې ته اوس نه به مضبوط او کلک به او طاقتمن به صحت به دې روغ وي اوس بعضې رنځور دی او بعضې روغ دی بعضې لیونی دی بعضې روغ دی هلته به ټول روغ وي لیونی به پکې نه هلته به مریض پکې نه ټول به صحتمند دي هلته به کمزوري نه ټول به طاقتمند دي ټول به د یو عمر خاوند دي او یو شان ځواني به وي دا به الله ټول لا جمدي. د دې عقیدې نه بعضې خلکو انکار کړی دی چا په یوه طریقه او چا په بله د مکې مشرکانو به دا نه منله هغوی ته به ناشنا ښکارېده اذا كنا ترابا وعظاما اینا لفي خلق جدید مونږ به خاورې شو مونږ به هډوکي شو مونږ به بیا واپس جمدي کېږي دا چېرته کېږي تر دې حده پورې چې یو مشرک یو کافر یو ځل راغی او یو زوړ هډوکی راوړه بلکل زوړ هډوکی بوسېده ختم او د نبي علیه السلام په مخ کې دقسې هغه په ګوتو کې ورجو وی ته څه وایې چې دا به واپس جمدي کېږي نبي علیه السلام وی بلکل دا به الله واپس جمدي کوي الله ته هېڅ ګرانه نه ده الله هغه کارونه کوي چې د انسان په عقل و دماغ کې نه تېرېږي الله هغه کارونه کوي چې د انسان فکر کې نه تېرېږي ناشنا کارونه رب العالمین دا زمونږ عقیده ده او هغې نه منله نو مشرکانو د مکې به نه انکار کو اوس هم د هندوانو دا یو عقیده د تناسخ قایل دي هغې خیرت نه مني وی دا خلک به مړه شي او چوري چوري به شي او دا به خاورې شي دا به واپس څنګه جمدي کېږي نو د هغې یو عقیده د تناسخ د هغې وایي که دنیا کې د نیکي وکړه او ښه دې وکړل نو چې ته مړ شې نو ستا د دې روح نه بل انسان پیدا شي دا ستا لپاره یو جنت دی بل انسان به ترې جوړ شي او که تا ګناه وکړه او غلطي دې وکړه او ډاکې دې وکړه او غلاګانې دې وکړې
او مسلمان ته ضرر دی ورسو نو ستا د دې مرګ نه پس به ستا د روح نه پیشو پیدا شي، مګه به ترې پیدا شي، تپوس به ترې پیدا شي، ماران او لړمانان به ترې پیدا شي، مچان به ترې پیدا شي. دا د هغوی سوچ. به د هغوی جنت دا دی چې د مرګ نه پس ستا د روح نه بل انسان جوړ شي، او د هغوی دوزخ دا دی چې د مرګ نه پس ستا د روح نه دا مچان او پیشوګان او لړمانان او خاماران جوړ شي. هغوی دا مني. دا د هغوی عقیده ده. عیسایان هغوی اخرت مني، خو د هغوی یو خپله نظریه ده او خپله سوچ دی. هغوی وایي موږ به د قبر نه واپس جملي کېږو. دا هم مني. خو هغوی د دوزخ هم مني، وایي موږ له دوزخ نشته. د هغوی دا سوچ دی. اوس ولې دوزخ نشته؟ وایي ځکه زموږ پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام زموږ دپاره کفاره شوی دی. عقیده کفاره ورته وایي. حضرت عیسی علیه السلام د هغوی په نظریه د خدای زوی دی. العیاذ بالله. وایي دا د خدای زوی دی عیسی علیه السلام. دا د هغوی سوچ دی. قرآن شریف کې الله فرمایي سبحانه، الله پاک دی، لم یتخذ صاحبة ولا ولدا. نه خدای له ښځه شته او نه وله بچي شته. نه الله ښځې ته محتاج دی او نه بچو ته محتاج دی. او د هغوی دا سوچ دی چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی. او د هغوی دا نظریه ده چې یو بادشاه دی او هغې بادشاه عیسی علیه السلام رونیوه او چې راوینیوه نو په سولی یې کو. په سولی یې که. دا د هغوی عقیده ده. سولی دا دې ته وایي چې یو لرګي یې نیغ ودرولي او د هغې په دې سر یې داسې په پلنوالي یو بل لرګی ټکوالي. نو سړی راولي په هغې د پاسې اوچت کي، یو لاس وله په دې یو طرف باندې خور کي، بل لاس وله په دې بل طرف باندې خور کي، او په دې لاسونو په دې خپو او په دې سینه وله میخونه ټکوي او په هغې کې مړ کي. نو د هغوی دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام خو هغې بادشاه رانیولی دی او هغې په سولی کړی دی او وجلی دی. او چې کله په سولی شو او مړ شو، د هغوی عقیده ده ګورې، نو بیا الله واپس را جمع کو او بره خیجولی دی اسمان ته او د خپل پلار سره العیاذ بالله په عرش خوا کې ناست دی. نو هغوی وایي چې موږ څومره ګناهونه کوو او څومره ناروا کوو، نو موږ له دوزخ نشته. زموږ په ځای زموږ عیسی علیه السلام کفاره شوی دی. هغه سخته هغه زموږ په ځای په دنیا کې تیره کړې ده. دا د هغوی غلطه عقیده ده. ځکه خو ستاسو خیال دی نو عیسایان بربنډم ګرځي، زناکاری هم کوي، بدعملی هم کوي، پروا هم نه ساتي، آزاد ژوند هم تیروي. ولې؟ هغوی وایي زموږ په ګناه موږ ته سزا نه میلاویږي او زموږ چې کم پیغمبر دی بس هغه زموږ سزا په ځان تیره کړې ده. هلکه دا خو عجیبه خبره ده. ګناه دی یو کوي او چېرته د دنیا په یو عدالت کې دا ماته ثابته کې چې غلطي یو کړې ده او سزا بل ته میلو شوې ده. تا شته؟ عیسایت کې به زه ووایم د انګریزانو په قانون کې چې قتل پلار وکړي نو د هغه په ځای زوی ته چرته هم فانسي نه ده میلو کوي او مخکې پلار بیا قتل کوي. که زوی یې چې ته قصاص قتل وکړي نو همغه زوی ته به سزا میلاویږي، د هغه په ځای پلار ته نه میلاویږي. که یهودیت دی، که هندوان دي، که زموږ مسلمانان دي او که نور ملکونه دي، نو قانون او قاعده دا ده چې غلطي چا کړې ده سزا به چا ته میلاویږي؟ حق غلطۍ والا بل چا ته میلاویږي. نو سپي بچو تاسو اوسه پورې غږیه ګناهونه او غلطۍ کوئ او وایئ چې سزا زموږ په ځای عیسی علیه السلام تېره کړې ده. دا کم قانون دی، کم دین دی او کم مذهب دی؟ هسې خپل یو سوچ چې شیطان ورته یو خبره ډولی کړې ده. د هغوی دا یو سوچ دی. او وایي زموږ پیغمبر د خدای زوی دی العیاذ بالله. نو وایي زموږ سپارش به نه کوي، وایي موږ به نه خلاصوي او د قیامت په ورځ به خپل پلار ته نه وایي العیاذ بالله چې ګورې بابا دا زما دغه دي امتیان دي او دوی زه منلی ما او ګورې پام کوه چې دې ته سزا ورنه کې. نو وایي دلته چې څنګه پلار د زوی مني العیاذ بالله دا د هغوی عقیده ده، نو خدای به هم د عیسی علیه السلام مني موږ به خلاصوي که نه.